په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د مثلثاتو یا د هندسې څلور مختلفو زاویو پیدا کولو لاره در وښیم چې څنګه په اکسل کې تاسو کولی شئ په ډېره ساده طریقه باندې دا پیدا کړئ. ساین، کوساین، تانجانت او کوتانجانت. د اکسل شرط دا دی هر وخت چې تاسو فورمول لیکئ باید د مساوي علامه ولیکئ. نو په دې ځای کې موږ مساوي ولیکو. د ساین د پیدا کولو لپاره موږ SIN یا ساین ولیکو. هم چې ولیکو او زاویه به ورته انتخاب کړو. نو زاویه زه دلته د نمونې په شکل باندې 45 درجې محاسبه کوم. صحیح شو؟ دا د 45 درجو ساین دی. را بشه کوساین ته. د کوساین لپاره تنها COS یا کاس نوشته کوئ. دا د چې نوشته کو قوس به شروع کې او 45 به انتخاب کړئ. صحیح شو؟ په عین شکل تاسو کولی شئ د تانجانت لپاره. د تانجانت لپاره تاسو تنها TAN لیکئ، قوس به شروع کې، زاویه به انتخاب کړئ او قوس به بند کړئ. انټر. صحیح شو؟ په عین شکل کولی شئ تاسو د کوتانجانت د پیدا کولو لپاره. د کوتانجانت لپاره تنها تاسو COT نوشته کړئ. COT چې نوشته کړو 45 درجې او قوس به بند کړئ. صحیح شو؟ نو په ډېر ساده شکل باندې تاسو کولی شئ چې ساین، کوساین، تانجانت، کوتانجانت او همداشان نورې زاویې پیدا کړئ. په اسانه شکل باندې دلته چیرې تاسو ورسره علاوه کړئ ورته مثلا موږ 30 درجې غاړو پیدا کړو، 90 درجې پیدا کړو او غاړو د 120 درجو لپاره دا ټولې فورمولې پیدا کړو. کوم چیرې په یاد وي تاسو ته مې ویلي وو چې که غاړه یا چې په اسانه شکل باندې هغه فورمول کاپي شي د نورو برخو لپاره نو تاسو اوس تفاوت ونه وینئ. زه په دې سیل کې دغه د جمع علامه وینئ دا ډبله ده. که چیرې زه د کونج ته راشم د جمع علامه نازکه کېږي. نو په دې ځای کې چې نازکه شوله ډبل کلیک پکې وکړئ. دغه به ټول د ساین یا هغه د ساین د زاویې د 30 درجې لپاره، د 90 درجې لپاره، د 120 درجې لپاره به دا ټول محاسبه کوو. اوس به راشو د کوساین لپاره. جمع غټه ده، کونج ته به راشو چې جمع نازکه شوله ډبل کلیک پرې وکړئ. دا به ټول کوساین محاسبه کوو. په عین شکل راشئ تانجانت او په عین شکل باندې تاسو راشئ کوتانجانت. نو دا په ډېر اسانه شکل باندې تاسو کولی شئ چې دا ټول بدون د فورمول د زده کولو نه، بدون د ډېرې اوږدې محاسبې نه په اسانه شکل باندې تاسو ته محاسبه کوو.